زما عزتمندو هغه به ضرور به ضرور الله جل جلاله میدان کې د هغوی په صف کې ودرېږي. دې دپاره دا خواري ده چې مونږ او تاسې په هره شوبه کې ځان استعمال کړو. الله راوستي الله زموږ انتخاب کړی دی او که بله هېڅ شوبه هم نه وه زما عزتمندو د دعوت خبره خو د هر چا سره وکړو، ځان تیار کړو. نبی علیه السلام مبارک وی جبریل علیه السلام د الله پاک نه پوښتنه وکړله چې ای الله ما ته جنتونه راوښیه. وی نبی جبریل علیه السلام مبارک ورته زما عزتمند ورونو او الله پاک ورته وفرمیل چې زه جنتونو ته لاړ شه. جنت ته لاړه ستړی او ستومانه شلو. آخر یو ځای کې جبریل علیه السلام ته الله ډېر لوی طاقت ورکړی. پوښتنه وکړه ربه جنتونه اخوا نور هم شته؟ خبره خو اورئ انشاءالله څوک بوځنی که نو الله پاک ورته وفرمیل چې جبریله تر اوسه پورې د ابوبکر د یو کور یوه برنډه نه ده والی. تر اوسه پورې د ابوبکر رضی الله عنه د یو کور یوه برنډه دې نه ده والی. ولې چې هغه به ویل اینقص الدین و انا حی، دین کې به کمې راوځي زه به ژوندی یم، د الله پاک حکم به ماتېږي او زه به ژوندی یم، د نبي علیه السلام سنت به ماتېږي او زه به ژوندی یم. زما ورونو الله موږ او تاسو ته یو موقع راکړې، څوک تنخوا نه راکوي، شاباس په دې کار کې نشته، وهوه پکې نشته، زنده‌باد و مرده‌باد پکې نشته. معامله د چا سره ده؟ الله سره معامله ده. او د محشر په میدان به معلومیږي چې چا وګټله. خو د ګټونکو دپاره الله جل جلاله شرایط ښودلي دي، ترتیبونه یې ورته ښودلي دي، نظام یې ورته بیان کړی دی چې ګوره که داسې ژوند کې ته به کامیاب یې او که داسې ژوند نه کې ته به ناکام یې. د شپې ژوند یې مونږ ته ښودلی نبي قرآن عظیم الشان کې چې مونږ د شپې یا ایها المزمل قم باللیل، ای کمبله کې تاوه ودرېږه د شپې، الا قلیلا لږ وده شه، نصفه نیمه شپه ودرېږه، او انقص منه یا د نیمې نه لږ کم که او زید علیه یا په نیمه لږ زیات که. خو څه شی به کې ورتل القرآن ترتیلا، قرآن به په منظم ازل ولي، قرآن به په منظم ازل ولي. او د ورځې دپاره اعمال راکړي یا ایها المدثر قم فانذر، پټو کې تاوه ودرېږه او خلق وویروه. چا نه وویروه؟ وربک فکبر، د خپل پروردګار لوی بیان که، وثیابک فطهر، جامې دې پاکې که چې معامله او معاشره دې خرابه نه وي، چې خلک درته امیر صاحب وایي او زما عزتمندو او معاملې ټولې خرابي، نو بیا به زمونږ په لیدو باندې خلک د دعوت نه لرې کېږي. ابو هریره رضی الله عنه اس اخیستلو، یهودي محتاج اس یې راوړی و ډېر ښایسته قیمتي. ورته یې پوښتنه وکړه چې دا په څو دې ویلې؟ په 300 یا 400. هغه بې دوره وواله، بېرته راغی یهودي ته وایي که د اس 500 شي، هغه ورته ویل ستا خوښه ده. بیا یې ورته ویل که دا 600 شي، ویل ستا خوښه ده. ویل دا که دا 700 شي چې هغه 800 ته ورسېدلو نو د دې اس قیمت هم دومره و. نو ورته ویلي ما ته معلومیږي چې ته محتاج یې، ځکه دا شی دې په ارزانه خرڅولو او دا 800 روپۍ واخله. هغه یهودي کلک د لاسه ونیولو، ورته ویل ته څوک یې؟ ویل زه د محمد رسول الله امتي یم. موږ ته هغه ویلي وو چې د یو بني آدم سره به هم دوکه نه کوئ. تا سره زه دوکه نه کوم، بني آدم سره به دوکه نه کوئ. نو زما عزتمندو دغه جوړ په دې خاطر سره دی چې زمونږ او ستاسې دا مشران الله راوستي دي، ډېر لرې ځینه راغلي، سپین ږیري دي، معذورین دي، راغلي دي زما عزتمندو ورونو
چې د دوی د هر مجلس نه موږ او تاسې فایده واخلو چې کله مجلس واورېدلو تر بل مجلسه پورې دغه خبرې تکرار کړو چې د دې خبرو اثر زما په زړه څومره شوی دی او د دې سړي په زړه څومره شوی دی دا خبرې دومره موږ او تاسې تکرار کړو چې د خبرو اثر زموږ په زړه کې وشي ځکه سرم چې درد کوي او پیچکارۍ د درد وکړو نو 15 دقیقې بعد موږ ډاکټر ته وایو چې ډاکټر صاحب الله دې خیر درکړي درد مې ښه شو او که درد نور هم زیات شي نو ډاکټر ته څه وایو باور وکړه چې پیچکارۍ دې په ما بد اثر وکړو چې نن زموږ معامله معاشره اخلاق د زندګۍ ټولې شعبې صحیح وچلېږي زموږ مړی او ژوندی نو زما عزتمند ورونو اوس الله موږ او تاسو ته یوه موقع راکړې یو موقع الله راکړې چې موږ او تاسې زما عزتمندو غټې غټې خبرې چې بیرته د دې میدان نه روانېږو چې د صحابهو غوندې اعلان وکړو کور ته چې لاړم ما ورونو یقینا وساتئ چې په یو کلي کې زما عزتمندو ورونو اور بل وي او کله زه ورته ډوډۍ خورو او هغه کلي نه اور تاو دی او ماشومان پکې سوځي یا زنانه پکې سوځي یا سړي پکې سوځي آیا موږ ته به دا ډوډۍ خوند راکړي که یو لاروی تېرېږي اور ته وګوري مالتا ته وګوري نو څه به وایي ظالم به وایي که عادل به وایي اورونو دا لږ راویښ کړه اورونو اوس د دنیا په اور کې چې مړ شي خو جهنمي فیصله خو پرې نه ده شوې چې دا به حتمي جهنمي خو چې اعلان پرې وشي چې پلانې جهنمي خذوه فغلوه ونیسئ زنځیرونو کې وتړئ ثم الجحیم صلوه بیا یې اور ته واچوئ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم دا زنځیرونو کې وتړئ ځکه په دې لوی الله باندې د باور نه ما عزتمندو ورونو لا يؤمن بالله العظيم په الله یې باور نه و د الله په خبرو یې باور نه و نو زما ورونو چې زمونږ او ستاسې دې مرکز ته څوک راننوځي چې داسې اخلاق ورسره وکړو چې زمونږ د اخلاقو نه متاثره شي د اخلاقو نه متاثره شي که استقبال کې ناست یو بهترین څیز چې د قیامت په ورځ د اعمالو په تله کې ټول کوي هغه د مسلمان وریم تندی دی چیرې ورونو وریم تندی انک لعلی خلق عظیم ای زما حبیبه ما ته د اوچتو اخلاقو والا پیدا کړی اوچت اخلاق کې زما عزتمندو په تا به مختلف حالات راځي وایي درې شیان دي علما لیکي زما عزتمندو ورونو درې شیان داسې دي چې هغه د اعمالو په تله کې نه ځایېږي او کرام الکاتبین یې نشي لیکلی څو شیان دي ورونو درې شیان دي داود علیه السلام درخواست وکړو ربه دا د اعمالو تله ماته راوښیه چې الله پاک ورته وښودلو داود علیه السلام بېهوشه پرېوتلو چې ور ربه دا به څوک ډکي دا خو د مشرق نه تر مغربه پورې اوږدې پلې دي زما عزتمندو ورونو نو الله جل جلاله درې شیان یو دا چې فمن عفا واصلح فاجره على الله چا چې عفو وکړه مسلمان ته او جوړ جاړی وکړه د مسلمان سره د ده اجر په چا دی بس الله دې اکثر نن لویه صلح څه ده ورونو چې د خالق او د مخلوق تر منځ صلح وشي خالق وایي دروغ مو وایې مونږ وایو چې ته کښېنه په خپل ځای د دروغو نه بغیر کار نه جوړېږي وایو که نه وایو ورونو خالق وایي غیبت مه کوه مونږ ورته وایو چې خالقه ساوه شوې والعیاذ بالله شته پکې نو د ځانه خو یې نه وایم رب العزت وایي مه ګوره پردۍ زنانه ته مونږ وایي دا سترګې نو څه دپاره دي دویم څیز چې الله
کله دا نشي تللی هغه صبر دی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله صابرونو ته به حساب بدله ورکوي